مثلا په ظاهره کې یو کیبورډ وي ولې په شاته د څارلو، تشخیصولو، د سرچ کولو د یو تشخیص یو مکمل یو میکانیزم وي. ولې ځینې خلک غواړي افغانان په ټکنالوژي بې باوره وساتل شي؟ کله چې یو هیواد د خپل ټکنالوژیکي استقلال پر لور لومړني ګامونه اخلي، تر ټولو لومړی برید پرې د ټوپک نه بلکې د ویرې له لارې په ډېر ماهرانه ډول کیږي. افغان ځوانان چې هر ځل د جوړولو هڅه کړې، ځینې ځانخوښو خلکو یې پر ځای د دې چې استقبال یې وکړي، په ډېر هنر یې مخالفت کړی څو د خپلو شخصي ګټو ساتنه وکړي. پرون په یو شرخوښه ټلویزیوني مرکه کې یو کس چې ځان د ټکنالوژي او امنیت متخصص معرفي کوي، د ملي کیبورډ او افغاني سافټویرونو پر اړه داسې خبرې وکړې چې پایله یې د خلکو ویرول، د افغان انجینرانو کمزوري کول او د داخلي نوښتونو پر وړاندې بې باوري رامنځته کول وو. خو اصلي موضوع یوازې یو کیبورډ نه دی، بلکې دا ده چې افغانستان باید تل د نورو ملتونو د ټکنالوژي مصرفونکی پاتې شي که بالاخره خپل ډیجیټلي ظرفیتونه هم ولري. هغه وایي کیبورډ ته څه اړتیا وه؟ ملي ټلویزیون د افغانستان هغه یو د کیبورډ په نامه یعنې پښتو دري کیبورډ ورته اپلیکیشن جوړ کړی ده. تر حاله کې دې ته اصلا ضرورت نه و. موږ تاسې وینو دا جمله خپله یو اعتراف دی، ځکه که اړتیا نه وه نو ولې تر اوسه افغانان د پردیو کیبورډونو کارولو ته مجبور وو؟ ولې د یو حرف د اصطلاح لپاره کلونه ګوګل ته انتظار کیږي؟ او ولې یو افغان د خپلې ژبې، تورو او اړتیاو مطابق سیسټمونه غواړي؟ کیبورډ یوازې څو توري نه دي، بلکې د ژبې، هویت او ډیجیټلي حضور مسله ده. هغه ملت چې خپله ژبه په پردیو سافټویرونو پورې تړلې وي څومره خپلواکه بلل کیږي. نن چې افغان ځوانان غواړي د خپلو خلکو لپاره خپل سافټویرونه او سیسټمونه په خپلو ژبو جوړ کړي، نو ولې ځینې خلک وارخطا کیږي؟ دغه کسان خلکو ته وایي اے پی کې فایلونه مه انسټالوئ، داخلي ایپونه مه کاروئ، خطر شته، معلومات به مو واخیستل شي، لوکیشن به مو ثبت شي. اپلیکیشن د دولتي خدمات په نامه اپلیکیشن جوړیږي، تاسې معمولا هغه انسټالوئ، لکه د پاسپورټ ریاست لپاره اپلیکیشن جوړیږي، ملي ټلویزیون لپاره جوړیږي، یا مثلا دولتي ادارې بلې خدمات لپاره جوړیږي. هغه اپلیکیشن په ظاهره کې مثلا فرض کړه کیبورډ اما هغه کامرې ته لاسرسی لري، ګالري ته لاسرسی لري، مثلا فرض کړه لوکیشن ته لاسرسی لري چې باید وی نه لري ځکه کیبورډ نو کیبورډ ول لوکیشن سره څرخ لري. دا ډول یعنی یو اپلیکیشن په یو نامه یا ما بیک ګراوند کې څنګه کوم پرمیشن موږ ورته وایو، څه ډول د ټلیفون یا زیرک ټلیفون یا د کمپیوټر یا د سمارټ ټلویزیون هغه مشخصات ته لاسرسی لري. دا د پوښتنې وړ ده، خلک باید دا چیک کړي. خو پوښتنه دا ده، آیا نړیوال ایپونه لکه ګوګل، فیسبوک، ټیلیګرام او واتس اپ هم پرمیشن نه غواړي؟ هغوی هم لوکیشن، فایلونو او کیمرې ته لاسرسی نه غواړي؟ خو د افغانانو جوړ کیبورډ یا اپ چې ډیری وخت اضافي اجازې هم نه غواړي، ناڅاپه ستر خطر ګڼل کیږي. تر دې هم جالبه دا ده چې همدغه کسان خپله د جی پی ایس او ټریکینګ کاروبارونه لري، د خلکو موټرونه تعقیبوي، لوکیشنونه ثبتوي، د حرکت مسیرونه او تخنیکي معلومات ساتي. خو هلته بیا هماغه اندېښنې په هغه شدت نه مطرح کیږي. که یو شخصي شرکت دومره پراخ تخنیکي لاسرسی ولري او حتی له حکومتي ادارو سره قراردادونه ولري، نو هغه ستونزه نه ده. خو که افغان ځوانان د خپلې ژبې لپاره یو کیبورډ جوړ کړي، هغه بیا خطر شي. دا تضاد نه دی، بلکې ښکاره بې عدالتي ده. که معیار امنیت وي نو باید د ټولو لپاره یو شان وي. بېشکه هر سافټویر که داخلي وي که نړیوال، باید امنیتي ارزونې، شفافیت او تخنیکي حساب ورکونې ته ژمن وي. خو د داخلي نوښتونو پر ضد د عمومي ویرې خپرول د هیواد او خپلو انجینرانو پر وړاندې یو لوی ظلم دی. همدغه افغاني ایپونه د ګوګل پلی او ایپل اپ سټور له رسمي امنیتي پروسو تیر شوي او هلته خپاره شوي دي. دا پلیټفارمونه د نړۍ تر ټولو سخت امنیتي معیارونه لري. هر اپ چې هلته خپریږي له دقیقو تخنیکي او امنیتي ازموینو څخه تیریږي. نو که یو افغاني اپ هلته موجود وي، دا د افغان انجینرانو لاسته راوړنه ده، نه خطر.